ارسطو قدیم یونانی فلسفي مفکر او د منطق ماهر. ارسطو چې ورته په انګریزي کې ارسټاټل هم ویلی شي د وتلي او منلي فلسفي افلاطون شاګرد و. افلاطون بیا د سقراط شاګرد و. همدغسې دغه درې واړه یوناني فلسفیان یو بل پسې پرله پسې او نږدې تړلي دي. ارسطو په 384 قبل مسیح کې د مقدونیا په علاقه ستاګرا کې زیږېدلی و. د ارسطو پلار په شاهي دربار کې د مشر طبیب په توګه کار کوو، یعنی ستر شاهي طبیب و. ارسطو د طب او حیاتیاتو یعنی میډیکل او بیالوجي ابتدایي تعلیم د خپل پلار نه ترلاسه کړی و. د ارسطو مور بیبي د پیدایش سره سم د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او چې کله ارسطو د 10 کالو شو نو د پلار د سایې نه هم محروم پاتې شو. څه موده وروسته د 18 کالو په عمر کې ارسطو د یونان سرخار ایتنس ته لاړو. ایتنس په دغه زمانه کې د مغربي دنیا د علم، ساینس او فلسفې مرکز و. دغلته ارسطو د افلاطون په قایم کړی شوي علمي مرکز اکیډمي کې 30 کاله د دغه ښاغلي فلسفي شاګرد پاتې شو. وخت سره ارسطو د خپل استاد افلاطون د ځینې فلسفیانه علمي نظریاتو او افکارو سره اختلاف لرلو، د کوم اظهار چې ارسطو په خپل لیکونو او تصنیفونو کې کړی دی. د 53 کالو په عمر کې ارسطو د خپل نوي تعلیمي ادارې مدینة الحکمت بنیاد کېښودو، چرته چې هغه د روایتي او قدیمي طریقې تعلیم په ځای په عملي او عقلي زده کړو زور ورکوو. د فلسفې نه علاوه کومې خبرې چې ارسطو ته اوچت مقام ورکړی دی هغه دا وه چې دغه ښاغلی نه صرف په فلسفه بلکې په طبیعاتو، ماده او حیاتیاتو کې هم اهم علمي او فلسفیانه کار ترسره کړی دی. په تاریخي توګه د ارسطو د شهرت یوه بله وجه د ستر جنگي سالار سکندر اعظم یعنی الکسندر د ګریټ استاد پاتې کېدل دي. د ارسطو د نظریاتو او افکارو بنیادی ټکي او خدوخال صدارنګ دي. خدای یو نالیدلی مقناطیسي قوت دی چې هر څیز خپل ځان طرف ته راکاږي. خدای بېنیازه دی. خدای د نمود نمایش او د ستاینې د خواهش نه پاک دی. خدای پاک د جنت، جهنم، نیکۍ او بدۍ هیڅ پروا نه لري. انسان د عقل، طاقت او فکر په وجه اشرف المخلوقات دی. ښځه په فطري او پیدایشي توګه د سړي نه کمزوري ده او همدغه وجه ده چې د ښځې درجه د سړي نه لاندې ده. اعتدال د ټولو غوره لاره ده. ارسطو نه صرف په فلسفه بلکې په طب، فزیکس، بیالوجي، ریاضي، سیاسیات او اخلاقیاتو کې هم لیکنې او تصنیفات کړي دي چې څه نمونې یې دا دي: معقولات، اخلاق، مابعد الطبیعات، جدل، خطابه، الشعر، النفس، حیوان، حس او محسوس، بطیقه وغیرہ وغیرہ شامل دي. د ارسطو په آخري عمر کې د خپل استاد سکندر اعظم یعنی الکسندر د ګریټ سره اختلاف پیدا شو او د سکندر اعظم د مرګ نه وروسته په یونان کې د سیاسي افراتفرۍ او عدم استحکام په وجه ارسطو ایتنس ښار په پرېښودو مجبوره شو او بیا په کال 322 قبل مسیح کې په چالسس نومي ښار کې په حق ورسېده. د دغه ویډیو د اورېدو دپاره ډېره مننه. د خپلو ملګرو سره یې ارومرو شریکه کړئ.